دوه شیان د انسان د داسې دي چې د دې نه هیڅ هم نه کمیږي، خو ګټه د دغه دوو بې اندازې ده، بې حسابه ده. دومره ګټه ده چې انسان یې شمارلی نه شي. یو په هغو کې ښه اخلاق ورین تندی، د یو مسلمان سره ښه خبره، د یو مسلمان سره په ښه خبره باندې سر خلاصول. وایي چې سمه خبره یې بده خبره متل یې څنګه کړی دی. نو په ښو اخلاقو کې هیڅکله هم هیڅ هم نه کمیږي، او په دنیا کې نفع او ضرر دا دواړه سره تړلي، په اخلاقو کې سراسر نفع ده. دا تجارت دی. په اخلاقو باندې انسان د خدای رضا، د آخرت کور، د دنیا راحت، یعنی هغه څه ترلاسه کولی شي چې یو انسان په نفلي روژو او په نفلي شپې رونې په عبادت تېروي، په نفلي شپو د ویښو تېرولو هم نشي مقام ترلاسه کولی، هغه درجه او هغه فضیلت ترلاسه کولی شي. دوم شی چې نه کمیږي هغه دا دی چې یو انسان دعا کوي، یا د ځان لپاره، یا د خپلو قریبانو او دوستانو لپاره، د عام مؤمنانو امت مسلمه لپاره. نو په دعا کې ستا هیڅ هم نه کمیږي. دعا اسانه ده. دعا الله پاک موسی علیه السلام یو ځل د الله پاک نه څه غوښتلي ول، ربي اریني انظر الیک، یا الله ستا دیدار چې له ټولو نه لوی نعمت دی هغه ماته رانصیب کړه، ماته راکړه. دا د ټولو نه لویه غوښتنه وه. او دوم طرف ته بیا الله ته خواست کړی و چې الله انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ای رب ستا هر خیر چې دی، ستا د هر خیر زه محتاج یم. دومره چې اوس کورم نه لرم، دومره چې څوک پیژندم نه، د شپه تیر ځای هم نه لرم، یا الله چې هر خیر دی زه ورته محتاج یم. نو علما فرمایي وایي د دغه خبرې څه دا معلومیږي چې لویه غوښتنه به هم د الله نه کوي، او وړه غوښتنه به هم د الله نه کوي. الله دا ستا غوښتنې ته نه ګوري چې ته څه شی وغوښتل، الله ستا اخلاص او صداقت ته ګوري. دا دعا مستقل عبادت هم دی، الله فرض کیږي. الله هغه ذات دی چې په نه غوښتلو باندې ناراضه کیږي، په غوښتلو راضي کیږي، بلکې د عبادت بنیاد او مغز او روح هم دغه دعا بلل سوی ده. له ټولو نه افضل ترین عبادت هم بلل سوی دی. موږ تاسو هر وخت په لمانځه کې دعا هم کوو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. امین. د سورې فاتحې دغه حصه چې ده، دا وروستنۍ حصه ده، ټوله دعا ده. ای الله موږ ته هغه لاره وښیه چې هغه سیده او مستقیمه لاره. نو دوستانو بس الله پاک دې موږ تاسو ته هم د دعا کولو توفیق رانصیب کړي. وایي د کوم انسان په مخ باندې چې د دعا دروازه خلاصه شي، د هغه په مخ باندې الله د خیر دروازې خلاص کړي. د دعا مثال په محسوساتو کې بزرګان دی ورکی، لکه د یو چا دروازه چې ورټکوي. دا مه کوئ چې نن تا دعا وکړل باندې ته څټه په دا بله خوا وګرځئ چې یار هغه خو نه شو قبول. نه، ضرور قبلیږي. دعا په قبولیت کې یو صورت ضرور راځي، یا د آخرت لپاره ذخیره، یا د دغه نعمت چې ته غواړې د دې په بدل کې در هغه غوره، یا د مصیبت په مخ کې سپر، یا څه چې ته غواړې به ته رسیږي. دعا په هغه وخت کې هم ګټه کوي چې نن څه در پیښ دي، چې لا تر اوسه پرې هغه وخت هم نه راغلی، په هغه کې هم ګټه کوي. دعا تقدیر بدلوي. نو دوستانو چې دومره ګټې کې بخښېږي دي که نه، نو ځان او بل چاته دعا کوي. وایي دا د بدبختي علامه ده چې پر تا باندې وختونه د دعا د قبولیت دغه تېرېږي، یا برعکس لکه ښځې شراوې پکې کوي. السلام علیکم.